د خوست ولایت صبریو یعقوبی ولسوالۍ خلبسات بازار یوه څنډه ده. په همدغه بازار د جمعې ورځې سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د زیاتو روختونو له وجې سیلابونه راغلل چې په نتیجه کې دلته په بیلابیلو برخو کې د یو شمېر کاروباریانو لګولې سرمایې په سین لاهو کړي. د همدغه بازار په همدغه مسیر کې چې لا د وړاندې د سیلابونو تیریدو همدغه لار ده، یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې مخکې په همدغه خوړ کې په دې اندازه سیلابونه نه وراغلي چې خلکو ته یې هم په دغه اندازه مالی زیانونه نه دي اړولي. دلته د یو شمېر هغو کسانو په وینا چې په همدغه مسیر یې لوی او واړه کاروبارونه جوړ کړي دي وایي سیلابونو ورته ګڼ شمېر مالی زیانونه اړولي دي. خطا که چې کنټینر ویډل د خوړ کې چې څومره د غریبانو ګډۍ وی لوړ وی یا سمونونه او یا پنچرای وی کنه او د غونډي ویډل کنه او خطا چې کنټینر وو په فیسبوک کې چلی دلی وی کنه چې کوس پرته وو کنه د ټوله د سامان بار وو کنه ډاک وو کنه مو غوښتن کوو چې د مونږ ته د پال جوړ شي کنه مریضون مو زنانا مو په خړو نه ګډيږي مونږ ته ډیر مشکل دیغه د پرشي نه دي کنه خوړ 15 بجې چې خلبسات تر ورسېدو مونږ خپل کوشش وکړو خو د خلاصېدې سي امکانات نه و چې مونږ یا کنټینر بچ کړه یا کوم بل شی بچ کړه خوړ ډیر وو هیڅ امکانات نه و ټول تار سړي ته خپل ابره چې کوم د خوړ په غوړه څوک کاروبار لري ټول د خپل ځان رسوله له دی ور اخوا د همدغه راوتلیو سیلابونو لوجې د خوړل شاوخوا پرتی زراعتي ځمکې هم ورنه خوندي نه دي پاتې بلکې د یو شمېر کلیو ځمکې له ځان سره وړي او کروندو ته هم زیانونه اړولي دي. پورته من کوم خپل لیدلې دو پونی غردولې دي هر څه منځکه نه شګېړولې دي ډېر په منځکه وجره کړ څو تیونه راوتلې دي هر کلی ته زیان سوال ده حتی په دا کې ډېرې خونې خطرناکې دي ور کې جلکۍ وتلې دي بل کورته المنځه مونږ دارې وخت چې المنځه ټیم 15 بجې چې دا پوسه توی ورسېدو. بل لور د یاد ولایت نادر شاکوټ ولسوالۍ ځینې خیلو سیمې خلکو ته هم وروستیو سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي چې ولسونه یې له اړونده چارواکو او نړیوالو موسساتو څخه د استنادي دیوالونو د لویو او وړو پلچکونو او په یاد سیمه کې زیانمنو کسانو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتونکي دي. باید موږ سره کومک وشي ځکه چې مثال پټي مټي مې دې ټل وړې وړې دي ته یو وړې دي کوم غم چې د مځکه مکمل کام پټي پته دي نرم کمل د وړې دي مې خپل واس نشته چې مثال د بل ورکه هغه پټي برته جوړ کړي. ولایتي چارواکي هم وایي چې وروستیو سیلابونو د یاد ولایت یو شمېر ولسوالیو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. دوی زیاتوي چې زیانمنو کسانو ته د زیانونو سروي ترسره کړي او لازم لاسنیوی به وشي. د وروستیو بارانونو سیلابونو له امله په خوست کې په مرکز صبریو مستقل او نادر شاکوټ ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالی زیان اوښتی دی چې دغه ټولو ته د ولایت مقام په چوکاټ کې رسېدنه کړې ده دوی ثبت او رجسټر کړي دي د خپل اړتیا مطابق د دوی سره هر څه چې لازمي کنه او دوی امکان تاسو توکي وي دوی سره مرسته کړي. د یادولو د چې وروستیو سیلابونو د خوست ولایت وراخوا یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.